دلته کې چې کوم دی اي سي ډي سي هیڅ حیثیت نه لري. چې دلته چې کوم د ګورنمنټ بدمعشان ناست دي چې د ایم پی ایس په وینا باندې هغوی چلیږي. د 4,000 روپو نوکر لا دوه حکومت چې کوم دی 80,000 تنخواه اخلي هغه پې ګنمینان دي. السلام علیکم. زما نوم ګور رحمان دی. زه یو سرکاري ټیچر یم او د ساروګې کلي اوسېدونکی یم، مهردي ساروګې. بېګا زه د دوکان نه راتلم نو خپل کلي ته راتلم نو په لاره ساروګې په لاره چې کوم دی نو شرپسند کسانو موږ ته په لار کې ناست او ما باندې راپاڅېده، ګاډۍ رانه وردو او ټوپکې ورسره وې. دې کې شوکت عزیز او هغه چې کوم دی نو ما زه د ګاډۍ نه کوز کړم او بیا دلته کې چې کوم دی په لار کې نورو کسانو سره وړه پروله زموږ د کلي نو په هغوی باندې د اسلحې ګزارونه وکړله او بیا لاړ دغه په دې کې چې مونږ د بل سایډ ته کتله نو عادل سواتي او د هغه سره دوه سرکاري ګنمینان لیوي والا. مونږ دا خیال و چې دا سرکاري ګنمینان به زموږ د تحفظ دپاره او دا اسلحه به هم زموږ د تحفظ دپاره دوی استعمالوي. دې سره بیا د عادل یو ورور مستان او آصف عزیز ورسره دوی چې کوم دی نو په مونږ باندې به د قتل فایر شروع کړو. هغې سره چې فایر کله سټارټ شو نو بس ما خپل ګاډي ته وختم او په سره وتښتېدم او د دې سره زموږ سره چې کوم نور کسان وو نو هغه فی عدل وتښتېدل خپل کورونو ته. نو دوی په مونږ باندې ټولو چې کوم دی نو ډزې وکړلې خو یاره مونږ خدای پاک بچ کړل. چې بیا مونږ د دې نه پس چې کوم دی نو لاړو څوکۍ ته مونږ کمپلینټ اف آی آر کړو د دوی خلاف چې مونږ له اف آی آر درج کړه. نو متعلقه څوکۍ والا چې کوم دی نو کله به وی یاره دا اختیار د یو سره دی دا بل سره دی نه راتلله. بیا وی چې ایسي صاحب راځي حتی کې چې مونږ د 1:30 بجې پورې د شپې مونږ تقریبا څه کم 8 بجې تللي وو او د شپې د 1:30 پورې ولاړو. ایسي صاحب بیا راغی هغه مونږ سره ډاج راډاج کړو. مونږ ته وی ته دا رپورټ ولیکه چې مونږ ته اف آی آر کوو نه مال درخواست راکړه. نو ټال مټولې کوله مونږ د څوکۍ والا فوز کمانډر او متعلقه اي سي ډي سي دوی ته وایي چې تاسو کور کښېنئ مصور به خپل خاص کسان راولي او هغه به چې کوم دی ایم پی ای چې کوم دی هغه به هغوی له تنخواه تاسو د حکومت نه تنخواه بیا ولې اخلئ خو کښېنئ خو د هغه به د حجرې نه ټلیفون کوي چې څه هغه وایي هغه به کېږي. په دې کې خو انصاف نشته. دا خو غړ دغه د یو سړي ته په یو سړي ډزې وکړي او دونه کلاشنکوف په موږ باندې 4-5 کسان چې کوم دي نو هغه په موږ باندې ډزې کړي او دوی چې کوم دي نو دا زموږ اف آی آر نه درج کوو. د دې نه مخکې هم څه ورځې په لاره باندې تنازع وه نو دوی چې کوم دي نو هم دې سرکاري ګنمینانو د عادل سواتي سره چې کوم دي دا د زکات چرمین دی دوی 4,000 روپۍ تنخواه اخلي او د سره د 80,000 روپو دوه سرکاري نوکران دي. د 4,000 روپو نوکر لا دوه حکومت چې کوم دي 80,000 تنخواه اخلي هغه پې ګنمینان دي. بل د سره یو سرکاري ګاډی دی د 80 لاکو قیمت دی د هغه چې په هغې کې دی ایس خرڅوي. د ایسو کاروبار دی کوي. د چې کوم دی ترور هم په ریفور جیل کې د په پوډرو کې د پلار د چې کوم دی ترونه په هغوی باندې 100 پیرې د ایسو پارچې شوي دي او د اوس چې کوم دی یو څو کسان یې په لیوي کې نوکر کړه د دی او د ملکڼ په ډومیسایل فوکس یو په سکول کې نوکر کړو. اوس د ایس هغه دنده دوی په هغوی باندې چلی او هغې دلته غیر قانوني سرکاري نوکران کړه. نو په درګې تحصیل کې چې کوم دی نو هغه د عادل او د مصور حکومت دی دلته کې چې کوم دی اي سي ډي سي هیڅ حیثیت نه لري ځکه چې د یو غریب خلاف هغه ته انصاف نه میلاویږي د هغه خلاف اف آی آر نه کېږي بل په سرکارو ګاډو کې چې کوم دی نو منشیات خرڅېږي سمګلینګ پکې کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د میډیا والا ډېر شکرګزار یم چې هغوی راله او زموږ د اواز هغوی واورېدو. زموږ دې ملګري چې کومې خبرې اترې وکړې ګوهر رحمان نو دا ټولې صحیح خبرې وکړلې او دغسې هم ده ځکه چې بېګا په موږ کمې ډزې او دغه شوي دي نو موږ تاڼې ته تلي وو او زموږ رپورټ چا وانه غوښت. 1 بجې پورې موږ هلته کې راوړېدو اخر ده چې 1 بجه شوله او موږ واپس کور ته راغلو. نو زموږ سره دا سراسر چې دی نو ظلم دی او زیاتې دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمران خبرې کوم د ساروګې مهردي نه
پرون داسې کار و چې زموږ د کلیوالو اپنې مدد آپ یو چانده کړې وه د ریلوې دا لار راغلي زموږ کلي ته چې هغې کې مونږ داسې کندې وې کپرې وې پای کې اوبه ودرېدلې هغه مونږ جوړولې د هغې اګینسټ چې کوم دی زموږ د تره زوی ملک ګور رحمان چې کوم دی دی رالې په هغه موقع کې نو دې په ده باندې شوکت عزیز چې کوم دی راپاڅېدو او هغه سره اسلحه موجود و ورسره په لاس کې په هغه ګن پوینټ باندې دی راکوشو د ګاډي نه او بیا ورپسې شاته هغوی ټول لاله کم د وروڼی چې کوم و د تره زامن یو نو هغوی فایرنګ شروع کړو په دې دغه کې د هغې اګینسټ مونږ لاړو درګۍ تاڼې ته چې مونږ لاړو درګۍ تاڼې ته نو پوسټ کمانډر چې کوم و جمال شاه هغه په هغه موقع موجود نه مونږ چې کله اډمنسټریشن آفس ته ورغلو نو هلته نه کیفیو نه محرر یو کس هلته موجود نه و چې زموږ اواز ته چا غوږ کېښودی وي او زموږ اف آی آر یې درج کړی وي اف آی آر چې کوم دی دا د پاکستان سټیزن چې کوم دی نو بیسیکلی رایټس دي د هغوی چې دا دې درج کړی شي خو هغه زموږ اواز چا وانه اورېدو بیا د شپې په 1 بجې باندې اے سی صاحب راغلی اے سی صاحب وایي چې تاسو ما ته درخواست راکړئ اپلیکیشن ولیکئ اپلیکیشن لیکل چې کوم دی نو دا د یو سیول کس کار نه دی دې دپاره دغلته ګورنمنټ امپلایز ناست دي هغوی په دې باندې انډر د لا سیکشنې لګوي نو دا زموږ د کار نه و چې لکه د زموږ نه واغستو خو دې دپاره چې مونږ یې ډاچ کړو او هغې مار کړو او بیا لیو والا راغله نو هېڅ ګرفتاري په هغې باندې ونه کړې شوه برای مهرباني تاسو دا وکړئ چې زموږ اف آی آر چې کوم دی هغه د انډر د لا سیکشن درج کړی شي او زموږ اواز دی واورېدی شي نو په دې موقع کې چې کوم دی نو زه د چیف جسټس آف پاکستان نه د وزیر اعلی نه د دوی نه دا مطالبه کوم چې دلته چې کوم د ګورنمنټ بدماشان ناست دي چې د ایم پی ایس په وینا باندې هغوی چلیږي چې خپل ګورنمنټ چې کوم د هغوی ډیوټي ده هغوی هېڅ کردار هغوی نه ادا کوي هغوی د پولیټیکل سایډ باندې چلیږي نو د هغې نتیجې به څه راوځي د هغې نتیجې به دا راوځي چې سوشل چې کوم ایولز دي هغه به نور هم سیوا کېږي نو زموږ ګورنمنټ خو غواړي چې سوشل ایولز چې کوم دي هغه کنټرول کړی شي یو خوا په سوشل میډیا دا واز چلیږي بل خوا چې تاڼو ته ورشي نو د سوشل ایولز کرایم چې کوم دي هغه نور هم دوی سیوا کوي ولې په دې وجه باندې نو دا کم سوپیریر افیسران چې دي نو دې زموږ سره تعاون وکړي شي او دا چې کوم د حالات روان دي زموږ په تحصیل کې زموږ په ضلع ملکان کې هم د دې مخنیوي دې وکړی شي